د مهم خبرونو سرټکی د مالی ننګونو په اړه خبرداري او د کوچنیو سوداګرۍ ملاتړ باندې ټینګار. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د خصوصي سکتور او کوچنیو پورونو ادارو استازو سره د هیواد اقتصادي بیارغونې په پرمختګ کې د سوداګرۍ رول تر سرلیک لاندې یوه غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام مشري وایي چې په افغانستان کې د امنیت او نشي توکو سره د مبارزې په برخو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. این سفر با هدف توسعه همکاری‌ها در بخش‌های زراعت، آبیاری و مالداری، صادرات و واردات محصولات زراعتی، تبادل تجارب و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین زراعتی انجام می‌شود. هند ته د کرنې وزیر سفر هممهاله د افغانستان او هند ترمنځ د کرنیزو همکاریو پراختیا. د اسلامي امارت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر د کرنې همکارۍ پراختیا د تجربو تبادله او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا په موخه د یو رسمي پلاوي په مشری هند ته سفر کړی دی. او په هرمز تنګي کې پر بیړیو برید او د بلې جګړې خبرداري. سپاه پاسداران په هرمز تنګي کې پر دوه بیړیو توغندي وتغول او ټرمپ ویل چې کومه هوکړه ونشي نو هغه به اسلامي جمهوریت له منځه یوسي. خو د ایران د ملي امنیت شورا منشي وایي چې که امریکا ولسمشر له ایرانیانو سره په درناوي چلند نه کړي موږ به په بله ژبه ځواب ورکړو. هر وخت چې دا هم ویل چې ګواښونه دوام وکړي نو خبره ترې به ونه شي. سلامونه، وخت مو بخیر. له یک تلویزیون د شپې 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن سهشنبه د چنګاښ یا سرطان 14مه چې د جولای 9 سره برابره ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د خصوصي سکتور او کوچنیو پورونو ادارو استازو سره د هیواد د اقتصادي بیارغونې په پرمختګ کې د سوداګرۍ رول په موضوع یوه غونډه ترسره کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د خصوصي سکتور رئیس سټیفن رودریګز ویل چې د افغانستان د اقتصادي وده د لوړولو یوه لاره د خصوصي سکتور ملاتړ او د کورنیو سوداګریو پیاوړتیا ده او نړیوال سازمانونه باید د دې ترلاسه کولو لپاره له حکومت سره په ګډه کار وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام د خصوصي سکتور مدیر الکساندر ویل چې افغانستان د امنیت او نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی، مګر د کوچنیو او منځنیو سوداګریو او اقتصادي ودې لپاره د مالی ملاتړ په برخه کې لا هم ننګونې پاتې دي. دلته په کابل کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د خصوصي سکتور او کوچنیو پورونو مؤسسو یا MFIS استازو سره د اقتصادي بیارغونې په هڅولو کې د سوداګرۍ رول په اړه یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې مالی سرچینو ته د لاسرسي، د کوچنیو منځنیو او کوچنیو تصدیو او د ښځو په مشرۍ سوداګرۍ ملاتړ، د دندو رامنځته کولو، د بازارونو بیا ژوندي کولو او د اوږدمهاله انعطاف زیاتولو په اړه بحث وشو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د تحلیل له مخې کوچنی کاروبار په افغانستان کې د خصوصي سکتور نږدې 80 سلنه فعالیت جوړوي او د مالی سرچینو زیربناوو او انرژۍ ته د محدود لاسرسي، د بازار کمزوري لاسرسي او د تقاضا کمیدو په څېر ننګونو سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام استازی سټیفن رودریګز وایي چې د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره یو لاره خصوصي سکتور ملاتړ او د کورنیو محصولاتو پیاوړتیا ده او نړیوال بنسټونه باید په دې برخه کې له حکومت سره په ګډه کار وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د مدیر او کمیشنر مسؤلیت دا دی چې نه یوازې له حکومت سره بلکې له تاسو سره په خصوصي سکتور کې هم همغږي وکړي ترڅو د ننګونې لپاره د مناسبو حل لارو په موندلو کې د پام وړ رول ولوبوي. د افغانستان اقتصاد باید وده وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP دا هم وایي چې تر اوسه یې نږدې 19 سره کوچنیو او منځنیو شرکتونو ته پور ورکړی له 50 میلیون ډالرو څخه ډېر تمویل کړی او د 30 دندو کې مرسته کړې چې 10 سلنه یې د ښځو ملکیت دی. د پروګرام د انرژۍ پروژو له لارې 4.6 میلیون خلکو ته هم رسیدلی او له 15,000 څخه زیاتو کوچنیو او منځنیو شرکتونو ته د تمویل، مهارتونو روزنې، بازار ته لاسرسي زیربنا او ډیجیټل مالي شمولیت په برخو کې ډېر مدغم ملاتړ چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام رئیس الکساندر دیکرو وایي چې په افغانستان کې د امنیت او نشي توکو سره د مبارزې په برخو کې د پام وړ پرمختګ شوی، مګر د کوچنیو او منځنیو شرکتونو لپاره د مالی ملاتړ او اقتصادي ودې په برخه کې ځینې ننګونې لا هم پاتې دي. د نوموړ پر وینا د هیڅ هیواد اقتصاد د خصوصي سکتور له شتون پرته وده نه کوي.
د افغانستان اوږدمهاله ثبات تر یوه اندازې پورې په دې پورې اړه لري چې آیا خصوصي سکتور په اغیزمنه توګه کار کولی شي دندې رامنځته کړي او د راستنېدونکو او زیان منونکو ډلو په ګډون د میلیونونو افغانو اتباعو لپاره اقتصادي فرصتونه پراخ کړي. یوه پیاوړی خصوصي سکتور نه یوازې د اقتصادي ودې لپاره بلکې د معیشت رامنځته کولو، په بهرنیو مرستو تکیه کمولو او د اقتصادی انعطاف پیاوړتیا لپاره اړین دي. با فرامسازی زمینه کار برای صدها زن شاهد بودیم که اشتغال پایدار چگونه سطح زندگی خانواده ها را بهبود می بخشد، کرامت انسانی را حفظ می کند، هنرهای سنتی را زنده نگه می دارد و نسل تازه‌ای از زنان کارآفرین و با اعتماد به نفس را پرورش می دهد. په دې بحث کې د مالی اسانتیاوو، اسلامي مالی چارو، ډیجیټل مالی خدماتو او بازار ته د لاسرسي ملاتړ په ګډون د قوي ملګرتیاو د جوړولو په اړه هم ټینګار شوی دی. دا بحثونه په داسې وخت کې ترسره کیږي چې افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور تمویل کې له جدي ننګونو سره مخ دی او نړیوالو ادارو په مکرر ډول په دې برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. پر همدې موضوع د بحث په تړاو راسره د نړیوالو چارو کارپوه عزیز الدین مارج راسره دی. مارج صاحب، تاسو ته ښه راغلاست. وایم رابش لومړۍ پوښتنې ته په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا کوم سیاسي وضعیت چې ترنګلی شوی دی، په داسې وخت کې اقتصادي وضعیت هم لږه ضربه لیدلې ده. هند ته د افغان پلاوي سفر څومره کېدلی شي چې مؤثر تمام شي؟ مننه باران. خو لومړی تاسو تخنیکي همکاران لیدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. علیکم سلام. ګورئ، معمولا یو اصطلاح ما مخکې دا استعمال کړی دی، احتیاج مادر ایجاد است. یعنی کله چې یو اړتیا پیدا سي بیا خپل یو شی جوړي خلک مجبوري لارو ته. کله چې پاکستان او دوی لارې بندې کړلې، سوداګري دوی سره بنده شوله، نو خامخا ګورئ افغانستان چابهار بندر که څه هم د ایران د امریکا ستونزه ده، خو بیا هم فعاله د افغانستان په مخ دروازې خلاصې دي. له جنوبي اسیا هېوادو سره دومره انتهایي زیات اړیکې جوړې شولې چې هغوی دې ته لباس وسې ناری کې په شانګهای او په مثلا بریک سازمانونو کې چې بدون له افغانستان امکانات نشته چې موږ خپل برنامه پروګرامونه مخته بوځو، یعنی سیمایي سازمانونه. اوس راځي مثلا قراردادونه د ریل پټرې ډېر نوراق پیدا کړ. د همدغه مرکزي اسیا هېوادو له لارې نه تر چینه پورې افغان توکي لاړل، بېرته راغلل، چینایان دلته توکي راولېږل. خپله دوی اوس غواړي د افغانستان مرکزي اسیا هېوادونه تر راځي د افغانستان ګټه پورته کړي. ایران انتهایي زیات تجارت سوداګري له افغانستان سره پراخ کړله، تر قرغیزستان او قزاقستان حتی تر آذربایجان پورې سوداګري د موږ پروتوکول نه تړون لاسلیک شول. دا علتي شی و چې پاکستان داسې یو ناځواني وکړله. بیا نو اوس هند له پخوا نه موږ سره تاریخي اړیکې لري، نه تنها سیاسي او ټولنیزې، سوداګري اړیکې له ډېر پخوا نه وي. د موږ کاروانونه حتی د پاونده کوچیانو یا پاونده تاجرانو سوداګري و په اوښانو په کاروانو کې به همدغه هند ته هندوستان ته دا ټول لنډۍ چې موږ وګورو شیرین وګورو همدا قصې د هند وي. له دې خوا نه به ټغر تلل، دوړ به ته، وړۍ به تللې، میوې به تللې، خټکي و، دا لږې خوا به مثلا چای و مشروبه چې شیدې و نور مسایل به له خوا را روان و، ټوکر یا کپړې به را روانې وي. دغه نه مخکې کلاش د اریایانو که څلور قبیلې ما تقسیم کړې وې چې یو ویسان وه، ویسان یې سوداګر و، لکه کشریان یې پوځیان و، برهوان بیا مذهبي و، دا سودر و شودر به یې غلامان و. نو دغه ویسان ډله به هم یو وخت دراویدین د هند ورته ویلې، په هند کې تورپوستي و، دوی به هلته تللی. زه به هغه وخت کې دغه سانسکریت نه پانیني دا به استعمالوله. نو یعنی مطلب دا چې همدغه اړیکې لا تر اوسه پورې شته. اوس چې پاکستان لارې بندې کړې، دهلیز هوایي دهلیز زموږ د هند پراخ ده، د ځمکې لار نه کوای سو د چین نه اوس اورګاډی ځي، د کوای له طبیعت نه راسي سینګیان ته، سینګیان نه راسي که مثلا تاجکستان ته ډېر په سهولت باندې افغانستان خاورې ته تر چې واخان جوړي، د واخان لاره او که هغه جوړه سه خو ډېره زیاته ګټه به نوره وي. نو بنان څومره چې هند سره اړیکې جوړي، هند یو سوداګري او تولیدي هېواد ده، هغه توکو ته ضرورت لري، د موږ معدنو ته ضرورت لري، د موږ اوبو ته، د موږ زراعت ته، د موږ دغه د میوې او دې ته چې دوی غواړي بل ترکیبات یې جوړ کړي، د موږ وړۍ، د موږ قالین، یعنې هر څه ته د ضرورت ده.
بنان موږ به دوی ته صادرات کوو دوی به لغې خوا د افغانستان ضرورتونه به تکافو کوي ماري صاحب د نړیوالو سوداګریزو قانون تکرار شو د نړیوالو سوداګریزو او ترانزیت قوانینو له مخې آیا هغه هیوادونه چې سمندر ته لار نه لري په وچه کې د لکه افغانستان حق لري چې ګاونډي هیوادونه ورته د سوداګرۍ او ترانزیت زمینه برابره کړي دلته د یو نړیوال سازمان دی اوبو دلته د مسؤلیت مطلق حکم نه کړی صرف اضطراري حالت کې حکم کړی اوبه څو حالات لري یو هغه اوبه چې له هیواد ځي د هیواد نه منبع په درنه هیواد کې بیرته انتهای یا دلته هم په هیواد کې دغه مطلق په ملکیت ده یو بیا دا اوبه چې وځي د خپل هیواد نه بیرته راګرځي هیواد ته بیا دا نو یو څنګه چې وځي هغه ته بیا حقابه ورکول کیږي نو مرسته کده د کراچۍ بندر ته موږ چرته اشاره وکړو کراچۍ بندر ته چې په پاکستان کې د یو اوس افغانستان لپاره یعنی دا زمينه د برابر کړل چې موږ صادرات ولرو د افغانستان څخه دا تاسو څنګه ارزوي نه دا خو ما وخت شی وکړه کنه چې وبه چې چیرې بیا لوي واده دوه مدرن ته د اتومات بل ملکی خو خدام لاندې بارونه هم تر یو انتها پر یو 50 کیلومتره ملکیت د دوی راځي بیا نور به ملکی حریم دی وتوای بیا بعض مشخص کنجونه لري دا نور قاعده څه کوو د هوادونه چې دی وبو بندر سره سمندر سره لاري بل هواته پرس وکړه کې چې پروتوکول یا قرارداد تجارتي ولري اجباري و الزامي و اتهامي نه ده اما پاکستان نه باید موږ په واخلو ځکه د مخاورج غل کړ او دا مسله تر اوسه پورې حل نه ده نو بنا دوی نه څه کړه موږ مخاوني سي دا ګوادر چې توای اصلا دا په پښتو ګودار تاریخ لیکوالان وای دا خبره بیا دوی ګوادر کړل یعنی هغه سیمه هم د موږ سیمه و ځکه نصیر خان بلوچ لا ستر بابا سره امچا رحمت الله علیه سره دا پروتوکول کړو په فتوای شای کې ذکر دا غلي کلی او ترغه چې افغانستان ده بلوچستان ډور سره ملګری دوست دی او یو هغه بل فدراسیون کې فدراتیو کې شامل دي نو بنام په حال باندې کومه وبو تعالی نور پروتوکول دا خان په وخت کې یو لاسیک سای و چې کراچي بندر هم اجازه راکړي بل خبره بیانو د ترانزیت ده دا د کراچي په وخت کې دا اجازه وی کومه بندر د کراچي ته پټو کې وړو دا د سوداګرۍ خونه کسان هم سره په دې سفر کې بیا تاسو اجازه راکړئ موږ به ترانزیت تاسو مرکزی اساس اجازه ورکوو نو بنا دا پروتوکول اتروسه په لرو یو حقوقي برخه کې چې دولت پروتوکول لاسیکي بیا وراتو کې دولتونه هغه نشي پاسکا کولای صرف یو سیاسي کې ملاحظه کوي سي هغه به یا تمدیدي یا به مثلا تجديدي او یا مثلا نوې پروتوکول دغه په بنیاد باندې پراخی به جوړی به اصلاحات لري اما مطلق نشي ولادت خواني رژیم وسیه نه باندې چې نه منی بیا ته کوم مملکت پاتای د مملکت کې غوا کاغ رژیم و نو دا خبره ستاپ معمولا نو هغه پروتوکول اتروسه پر د نتګم 2000 کالو ک 2005 کالو دا یو کال کلاسیک سوی ده یا لمنګ د بندر د کراچۍ نه حق لرو البته د منګه لنګارونه چې سوداګر اخیسته نو په بنیاد باندې موږ د مرکزی اسیا ته ترانزیت لارو مرسب کرا شو کپلنډ کې دارات وې په داس حال کې چې اسلامي امارت نور هیوادونو ته د افغانستان د بشپړ امنیت په اړه خبر ورکړی او خپل د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر هم ویلي چې په افغانستان کې د نشئی توکو امنیت په برخه کې ډېر مثبت رول یعنی لوبولای دی دوی په داسې وخت کې د نړۍ پانګوالو راجلبولو لپاره اسلامي امارت ته څه کول پکار دي تاسو یو ان ډي ټي نو واکس د یونایټډ نیشن ډیولپ پروګرام دا دلته څه وخت شاګرد هم د نجیب وخت وزارت خارجه کې بیا موږ یو مکتوب اخیسته ته انګلیسي کورس ویل یو کورس هم درلوده دا د مزار د کور مخامخ دفتر و په چاري صدارت کې دوی لا مغه وخت چې ما ورته کتل دی په افغانستان کې هغه رقم کار چې ونی وکړي دی کورس صحیح و چې فعال و مثلا شاګردانو ته شای و اما په امید توګه چې دوی په پراختیايي پروګرامونه او په دنیا کې خو ځم د افغانستان کې سارات دوی دا کار نه وکړي نو نه پیګو چې اوس به دوی به د فعالیت راغلي کبري راغلي نور مخ کې سیاسي مسایل کې مصروف وو ټول کمپنۍ براله کوم شرکت براغی په ځای دې چې هغه په دولت د افغانستان خپل مربوطه ادارو ته کار کوي هغه به کول دوی په کې مداخله کوله معمولا پر سره چې بد نه وایم خبره په دې کې ده چې صحیح ده دوی په دې څنګه کې کار کوي چې افغانستان لپاره خپل د افغانستان توکي استعمال کړي د اقل
پروګرامونه او یو څه مرستې حکومت د وسایلو دور نه وکړي هغه چې دوی بودیجه لري پرسونل د افغانستان کافي اندازه شته دې کې به ډېر زیات انکشاف او ډېر زیات پرمختګ راسي. ډېره زیاته مننه کوم د نړیوالو چارو کارپوه عزیزالدین مارش صاحب ستاسو له حضور څخه په خپرونه کې کور مو ده. له تاسې خپل ټولو همکارانو په مننه سره زموږ د شپې 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه شپه ولرئ.